السلام علیکم ملګرو. لاهور ته راغلی یم. تاسو څنګه چې ما ویلي چې لاهور ته راغلی یم نو تاسو لپاره به ویډیوګانې جوړوم. اوس راغلی یم بابا شاه فرید قبرستان ته. دا هغه قبرستان دی چې په دې کې د بشیر جعفري صاحب قبر دی. نو د بشیر جعفري صاحب قبر ته دعا دپاره راغلي وو. راسره مراد علي صاحب دی چې په خپله هم د دې یو چینل دی. نو دا د بابا شاه فرید مزار دی. موږ ورنه وتو دا تاسو دننه وکتی شئ او وړاندې چې دی نو د بشیر جعفري صاحب قبر ته ځو. نو د بشیر جعفري په هکله به درسره څو خبرې وکړم چې دی په کال 1940 کې په پېښور کې زیږېدلی و. په خټه باندې پښتون و. د جعفري دا نوم چې خلک اوري نو هغوی دا ګڼي چې د ده به د اهل ساداتو سره تعلق یې خو نه دا په خټه باندې پښتون. پښتو فلمونو کې د کامیډي کردار کړی و. سره جوړه، اوربل او دا شان نور ډېر فلمونه دي چې بشیر جعفري پکې اداکاري کړې وه. یو بې مثله انسان و. بیا چې کله هغه د یو حادثې ښکار شو نو فلم سره یې تړون پرېښودو او بیا چې دی د فلم سره هغه تعلق ختم کو او د الله لارې ته راووتو. ټوله ورځ به د لاهور په بازارونو کې په موټرسایکل باندې ګرځېدو او خلکو ته به یې تبلیغ کولو د دین. دلته د شرک دغه لږ زیات دی چې خلک د الله تعالی نه زیات چې دی نو اولیا هم حق دي. دا موږ نه وایو چې یاره اولیا نه حق دي، خو د اولیاو د احترام دا مقصد نه دی چې ته دې د الله نه بغیر د بل چا نه مدد وغواړې. نو هغه یو ځل زه راغلی وم نو هغه یو کتبه لیکلي وه او په هغې باندې لیکلي وو چې قبروں کو سجدہ کرنا شرک ہے، سجدہ صرف اللہ تعالی کی ذات کو کیا جا سکتا ہے. دغه شان یو خبره به هغه ولیکله او هغه به چې دی نو بیا په دې ټول لاهور کې په موټرسایکل باندې ګرځېدو. چې کله د موټرسایکل نه پاتې شو د برمه پرېوتو نو بیا به هغه چې دی نو غریب به پیدل ګرځېدو، سټوډیوګانو خواته به تلو. ډېر زیات اداکاران هغه چې دی نو د فلم لین دا چې کوم دی نو دا شهسوار صاحب شو، نعمت سرحدي صاحب شو، ممتاز علي خان صاحب شو، دا هغه راوستل د تبلیغ لارې ته. تبلیغ کې دا فایده ده چې بنده پکې مونځ او دس زده کړي. ډېر خلک داسې اول زه بیا نور چې مسلمانان یو الحمدلله خو د مانځه د پوره طریقې نه خبر یو. د مونځ کې څو فرض دي، بار څونه دي، د مانځه نه بار څونه دي، د مانځه کې دننه څو دي، اووه بهر دي، شپږ دننه دي. دغه د بشیر جعفري صاحب مشن و چې خلق به د خدای مخلوق او مسلمانان به د الله لارې ته رابلله او هغه به خصوصا بیا د خلکو دا اصلاح کوله چې تاسو خپل مونځ اودس کوئ خو مونځ اودس په صحیح طریقه کوئ. سجده صرف الله ته جایز ده. قبرونو لکه ځئ صرف په دې خاطر دی چې دا د عبرت ځای دی چې داسې به یو ځل زما هم دلته سلی یو قبر جوړېږي او زه به هم دې خاورو له راځم. دغه د بشیر جعفري مشن و. هغه چې کله د یو حادثې ښکار شو، اکسیډنټ یې وکړو نو فلم یې پرېښودو او تبلیغ ته راووتو او ما ته خبره کوله وایي چې ما جعفري صاحب تاسو واده نه دی کړی؟ وایي نه واده مې کړی خو ښځه مې په یو حادثه کې مړه شوه، بیا د هغې نه پس بیا بل واده ما ونه کړو. هغه به په پېښور کې ګرځېدو. ما یو ځل سیږو د سینماګانو مخې ته چې په سایکل باندې یو ګته لګولي وو او په هغې باندې دغه د الله لارې ته د رابللو ذکر کولو. د هغه یو سوچ و، د هغه یو فکر و. الله دې سره د خاورو وبخي او په دې مقبره کې د بشیر جعفري نه سربیره چې څومره هم مسلمانان وفات شوي دي او په دې مقبره کې دفن دي نو الله پاک دې هغه ټولو له جنتونه ورکړي. بشیر جعفري صاحب په دې مقبره کې دفن دی او دا ډېر لوی قبرستان دی. حبیب جالب صاحب قبر هم دلته کې دی. دلته نور ډېر نامور خلک په دې مقبره کې دفن دي. خو زمونږ چونکې مطلب خو د فلم سره د شوبز سره د تعلق لرونکو د خلکو نه دی نو په دې وجه مونږ کوشش دا وکړو چې د بشیر جعفري صاحب قبر له لاړ شو او هلته دعا وکړو.
ټولو ملګرو ته خواست کوم چې یو ځل سوره فاتحه یعنی الحمد او درې ځل سوره اخلاص یعنی کل هو الله احد ووایي او بشیر جعفري ته د هغې ثوابونه وبخي. فیضان بټي صاحب دلته یو پولیس افسر دی، سهار به د هغه په کور کې هغه ناشته کول او د هغه بچو ته به د قرآن پاک سبق ښودلو. او فیضان بټي صاحب چې اول څنګه و تاسو ته به څه ووایم، او بشیر جعفري صاحب سره چې کله د هغه ناسته پاسته شوه نو هغه هر څه پرېښودل، دینداره شو، تقواداره شو، منځګزاره شو، بچي یې چې کوم دی نو نیکان شو. دا د نیکانو خلکو د صحبت اثر وي. نو د بشیر جعفري د صحبت دغه اثر و چې فیضان بټي صاحب چې کوم دی نو بشیر جعفري صاحب به ما ته خبره کوله چې ده ته دا ما ویلي چې د الله د مخلوق په خدمت کې یو پیسه رشوت پر چا نه نالې، ناجیزه کار ونه کې، او هغه هم دغه شان وکړل. دغه یو هڅه وه چې موږ وکړو د شاه فرید قبرستان ته دا سکیم چوک دی وړاندې د هغې نه چې راتاو شي د سټوډیوګانو ته چې ځي ملتان روډ باندې سکیم چوک دی، او سکیم چوک نه چې اخوا نه راځي د سټیشن طرف نه نو ښي طرف ته به راتاو شي دا قبرستان دی په یو فرلنګ نیم کې، او په دې کې د بشیر جعفري صاحب دفن دی. الله دې د نور باران راووري او په دې مقبره کې چې څونه خلک دي ټول دې الله پاک وبخي. او زه د ملګري مراد علي صاحب ډېره مننه کوم چې ما سره تکلیف وکړو، راغی دی هم راغلی دی، خپل چینل دی. نو ما مخکې ملګرو ته ویلي د ټیک ټاک هم جوړې ډېر مزیدار معیاري کار کوي، د سره مرسته وکړئ. او زما دا خو ستاسو خپل چینل دی، اجازه راکړئ د الله په امان.